د ورور ته پوښ کړی دی چې مؤذن د جمعات اجازت نه کړي دغه د اجازت نه بغیر بل سره رامخ کی شي اقامت کولای شي او کنه الجواب دا باز به ادب دي شي چې کله امام لګ لیټ شي نو یو خو دا غړی ته وګوري او څوک ټوخي کې او څوک دي شي ګوري څوک اخو ګوري یعنی دغه 2-3 منټه په دنه تیری نو به یو بګی د شي د ځان ځوان شیر جوړ کړي اگر مخ کی شي بټنو اقامت شروع دا طریقه غلطه دا طریقه غلطه د اقامت به هغه کس کوي چې چا بانګوي او دغه کار عامه طریقه الحمدلله مسلمانانو په جمعتونو کې دغه ده د رسول په زمانه کې دغه و چې چا بانګوي هغه به اقامت کو الا دا چې کله امام یا مؤذن اجازه ورکړي یو کس ته ټلیفون وکړي چې ته اقامت کې زه بهر ته وته یا زما مړی خراب یا زه ستړی یم ته اقامت کې هیڅ خبر نه کولای شي خو دې سره ته بغیر اجازه ته دا ناروا کار دی دا حق د مؤذن دی او د امام دی بلکې دا خبره د ساتي د دې شوق هم مساتي دیو نیم سړي ډېر سخت شوق امامي مؤذن وي دی چې د زما ور مخ کې شوی نه چې کلم امامي ټاکلی شوی او مؤذني بلکې اسلام مخ کې کېدنی دی پکار الا دا چې هغوی اجازت ورکړي بیا صحیح ده بغیر اجازت نشي مخ کې کېدی